د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چې په دې ورځ کومه خبره ثابته ده هغه دا ده چې یو ډېر لوی عظیم پیغمبر تیر شوی دی چې د هغه نوم دی حضرت موسی علیه السلام. او دا م یاد ساتئ، زما د حافظانو ملګرو ته پته لګي چې هغه چې قرآن یاد دی. په قرآن شریف کې د ټولو نه زیات واقعات، د ټولو نه زیات ذکر دا د حضرت موسی علیه السلام دی او مختلف امتحانات پرې راغلي دي. مله زه بیا سویمه د امتحان او ته بیا سوې. الله وایي وفتناک فتونا، امتحان د پاسه امتحان، امتحان د پاسه امتحان. قرآن شریف کې ټول ذکر دی. یقین د الله په ذاتو کا د موسی علیه السلام دا واقعه چې راوانې که نه او ویې خدای پاک موسی علیه السلام له الله لوی شان ورکړو، لوی مقام یې ورکړو، لوی مرتبه یې ورکړې. قدم په قدم د هغه امتحان او د چا سره مقابله وه. الله اکبر. د وخت هغه جابر، د وخت هغه سخت کافر انسان چې د کفر او دغه به زه سویم په نص د قرآن باندې ثابت ده. یو ځل موسی علیه السلام ته وایي انا ربکم الاعلی، ته خو ما ته دا رب مخې مخې ته کې، خو ته د خپل رب خپل ځان سره واله. انا ربکم الاعلی، د ټولو نه لوی رب سیمه. دا ورته فرعون وایي. نو فرعون سره ډېرې مقابلې کړي دي. وفتناک فتونا، امتحان تر پاسه امتحان او ډېرې سختې موسی علیه السلام برداشت کړي. یو ځل یې الله ته سوال وکړ، خدای پاک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. بعض خدای پاک د ده دا مالم تباه کړي، د ده دا حکومتم تباه کړي. او سجانه حکومت او مال تباه کول خو په خپل ځای باندې دي، خو بل یې ورسره ډېره یو سخته خبره وکړه موسی علیه السلام. ری ولا چولې خفه کړې و ډېره. نو سخته خبره یې څه وکړه؟ وایي واشدد علی قلوبهم، مالم ولا تباه کړي، اولادم ولا تباه کړي، حکومتم ولا تباه کړي. خو څلورم نمبر راته دا سوال کوم چې واشدد علی قلوبهم، دا زړه ولا سخت کا، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، چې د سره ایمان رونه. سخته خبره یې کړې ده، په خدای یقین وکړه. دا ګورې رسول الله مبارک وایي بس الله رب العالمین ورته وایي زه اوس فرعون تباه کوم. وایي څه چل وکړم؟ وایي دا چل وکړه چې دا خپل بني اسرائیل دی واله او زه د دریاب الزم په اړخ باندې ځه. 6 لکه بني اسرائیل یې ځان سره را روان کړل او په دریاب باندې راغله. چې کله دریاب ته ورسېدل هلته فرعون ته پته ولګېده. موسی علیه السلام خو لا و سره د قوم ووته د ملک نه، بس دا ویځې نه هغه 12 لکه پوځ را روان کړ. دې خوا مخې ته دریاب دی، شاته د فرعون فوج دی، په دې منځ کې دی ګیر شو. دا ګوره قرآن شریف کې بیان دی چې قرآن شریف کې الله رب العالمین دا بیان کوي. وی خدایا اوس څوکم مخې ته دریاب رستو دشمن، یا الله څوکم؟ الله ته دوي وإنا لمدرکون، خدای دغه مونږ راواړو، اوس څه چلو کوم؟ نو الله رب العالمین په قرآن شریف کې وایي وأوحینا إلی موسی ان اضرب بعصاک البحر. وی مونږ موسی علیه السلام ته جبریل ولیکه چې امسا دې راله. خدای په دې یو امسا د دې 12 لکو فوج مقابله الله ورته یو زه راته وایي دا فیصله زما ده، دا ستا د دنیا ظاهري احکامات نه دي، دا زما فیصله ده. راواله امسا دی. موسی علیه السلام امسا ته یاد کړي. وایي څه چل پې وکړم؟ هلکه په امسا خلک د دشمن نه ځان بچ کوي، نو دشمن پې وایي. الله وایي دشمن به پې نه وی. وایي څه به پې وکړم؟ وایي ان اضرب بعصاک البحر. وایي ووایه دا دریاب دی. بس موسی علیه السلام دریاب ووایه فانفلقا. پادوجانه په نص د قرآن خبره ثابته ده. ان اضرب بعصاک فانفلقا، دریاب وشلېده. فکان کل فرق کالطود العظیم. الله پکې د غرونو هسې لارې جوړې کړې. موسی علیه السلام څو لارې جوړې شوې؟ 12 لارې جوړې شوې او 12 قبیلې وي. یو قبیله په یو لار روانه ده. دریاب الله په منځ وشلو. اسجانه ګورې داسې د ډایجسټ قصه نه ده، الله په قرآن کې وي. او هغه دریاب چې غرونه پکې غیبېږي
الله رب العالمین دریاب وشلو، موسی علیه السلام روان شو، قوم وسره دی. هغه وخت موسی علیه السلام وته دی خوا چې فرعون وکتل، بس فرعون واپس ور روان شو. خو چې د دریاب منځ ته راغلل، قرآن شریف کې الله رب العالمین بیان کې موسی علیه السلام اخوا د دریاب نه ووته، الله رب العالمین په دریاب را بند کړ. فرعون سره د 12 لاکو فوج الله په سیند باندې لو. موسی علیه السلام خو ووت. قرآن شریف کې چې کله دا بیان کوي کنه الله، نو دا بني اسرائیلو ته، بني اسرائیلو کې ښه خلک وو، نیکان خلک هم پکې وو، بزرګان هم پکې وو، علما هم پکې وو، او بعضې پکې ټیزل خلک وو، ډېر یارېدله. نو الله رب العالمین هغه ټیزنانو ته وایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی هغه وخت یاد کې وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم وفي ذلكم بلاء وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا تاسو لمن نجات درکو او ستا چې کوم دشمنو وأغرقنا هغه مې غرق کړ. نو اصله خدای دې موږ او تاسو د دشمنۍ نه وساتي. امین ووایه خدای دې موږ ټول د دشمنۍ نه وساتي. خو چې کله دا دشمن دې غرق کېږي که نه او ته ورته ګورې نو دا بېل خوند دی، دا بېله مزه کوي. نو الله بني اسرائیلو ته وایي وی زما نعمتونه یو دا یاد کړه چې یو مې رانه نجات درکړ او دویم مې دا راته وښول چې دشمن تباه کېدو ته په خپلو سترګو لیده. نو موسی علیه السلام اخوا ووته، خدای پاک هغې بني اسرائیلو له نجات ورکړ. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بخاري شریف کې حدیث دی، وایي چې په کومه ورځ الله رب العالمین موسی علیه السلام له د دې ظالم فرعون نه نجات ورکړه، دا د عشرې مبارکه دا په دې ورځ باندې. د دې د وجې به یهودو په دې ورځ باندې روژه نیوله. خبره ورته د هغې کومه، دا په بخاري شریف کې موجود دي.